بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د اسلامي امارت د کابینې غړو، سوداګرو او صنعتکارانو وروڼو او خویندو، ډیپلوماتانو، راغلو میلمنو، د رسنیو استازو او د غونډې ټولو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو حاضرینو په ځانګړي ډول بهرني میلمنو ته ښه راغلاست وایم او خوښ یم چې د سوداګرۍ د خونې له لوري په جوړه شوې ملي او بین المللي نندارتون کې له تاسو سره ګډون کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې نندارتونونه د هیوادونو صنعتي او کرنیز محصولات خلکو ته ورپېژني او حکومتونه هم د خپلو محصولاتو لپاره په کور دننه او بهر د بازار موندلو په خاطر نندارتونونه جوړوي. په همدې سلسله کې اسلامي امارت هم د افغانستان د صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو د معرفي کېدو لپاره په کور دننه او بهر کې د نندارتونونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. د اسلامي امارت له راتګ وروسته دا تر ټولو لوی نندارتون دی چې له 600 زیاتې غرفې پکې جوړې شوي او د کورنۍ تولیداتو ترڅنګ ترکیه، ترکمني، پاکستاني او ایراني تولیدات هم پکې نندارتون ته وړاندې کیږي. د خوښۍ ځای دی چې د شانګهای سازمان هم د هیواد په دې نندارتون کې د VIP غرفو د نیولو رسمي غوښتنه کړې ده، خو د نه رسیدګۍ له امله به د افغانستان د سوداګرۍ خونه د دې سازمان نمایندګي کوي. موږ د یاد سازمان دغه اقدام ستایو او ګډون ته یې هرکلی وایو. دا چې هیواد مو له جګړو وروسته د بیا رغېدو په مرحله کې دی او د اسلامي امارت له راتګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفادې کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. افغاني او بهرني پانګوال رابولم چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې له هغو ټولو امتیازاتو او حقوقو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کیږي. د منځني او جنوبي اسیا پر هیوادونو غږ کوم چې افغانستان د ترانزیت او د اموالو د انتقال لپاره د امن لاره ده او د ترانزیت د سهولت لپاره د نورو اسانتیاوو د رامنځته کولو ترڅنګ مو د لویو لارو د اساسي بیا رغونې چارې پیل کړي دي چې ښه بېلګه یې په تېره نږدې کې د سالنګ او کندهار لویه لاره افتتاح ده. د سوداګرۍ د غوړېدا د سوداګرو ستونزو ته د رسېدلو په موخه څه موده وړاندې په ارزګان او زابل کې د سوداګرۍ خونې پرانیستل شوې. له همدې ځایه د سوداګرۍ خونې ته هدایت کوم چې په بغلان ولایت کې هم په عاجله توګه د سوداګرۍ خونه پرانیزي او لازم تشکیل ورته منظور کړي. زمو د مصروفیتونو له امله له حضور څخه رخصتېږم او په مجلس کې له ناستو وزیر صاحبانو او د اسلامي امارت له نورو رتبه چارواکو غوښتنه کوم چې د دې پرتمینې غونډې له اختتام وروسته زموږ په نمایندګۍ له کورنۍ او بهرنیو تولیداتو څخه لیدنه وکړي او له هیوادوالو هم تقاضا لرم څوک چې کولی شي باید له دایر شوي نندارتون څخه لیدنه وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.